بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. د صحیح مسلم درس دا شروع کړو چې مخکې منګه خپل سند ذکر کړو د خپل استاد محترم الشيخ العلامة المحدث غلام الله رحمتي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. دا کتاب منګه دا غنه ویل دی واغه د محمد ادریس کاندلوینا الى امام مسلم رحمه الله. وس منګه د امام مسلم رحمه الله څخه احوال ذکر کوو او د کتاب متعلق څه مباحث به ذکر شي. اولنې بحث د امام مسلم رحمه الله تعارف چې امام مسلم دا کم شخصیت و دا څوک و د کم استادان او د امام مسلم رحمه الله کم کتابونه لیکلي دي د کوم ځایونو ته رحله کړې او دا هغه سره مناقب د امام مسلم رحمه الله د مسلم د لیکلو وجوهات د تصنیف وجوهات اغراض د امام مسلم رحمه الله په خپل کتاب کې شرایط د امام مسلم رحمه الله امتیازات او خصوصیات د امام مسلم رحمه الله او دا مسله به ذکر کو چې مقدمه د مسلم جز د کتاب دی او کنه دی او د مسلم تراجم او ابواب دا چا ذکر کړی دي او د مسلم د روایتو تعداد هغه به ذکر کو او د امام مسلم رحمه الله تصانیف هغه به بیان شي. نو امام مسلم رحمه الله تعالی رحمتا واسعه ابو الحسین د کنیوا ابو الحسین د استاسو کتابونه اول کې لیکل دي هو الامام ابو الحسین مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري د دنم کنیه ابو الحسین او د حسین پلار او د دنم مسلم او د پلار نوم حجاج و د نیکنو می مسلم و داغه د پلار نوم ورد و داغه د پلار نوم کوشان و چې د نسبت شوی د قشیر قبیله ته یعنی ابو الحسین مسلم ابن الحجاج ابن مسلم ابن ورد ابن کوشان القشيري النسابوري. قشیر دا د عربو یو قبیله وا چې داغه طرف ته د امام مسلم رحمه الله نسبت شوی دی او دته عساکر الملت والدین دا لقب ورکړل شوی و. امام مسلم رحمه الله دته نسابوري ویل کېږي نسابوري دا د کلی ته نسبت کېدل شي. نسابور وهي مدينه كبيره من بلاد خراسان د خراسان د بلادو نه دا یو غټه علاقه ده. امام مسلم رحمه الله تعالی د خراسان په دغه مشهور علاقه نسابور کې پیدا شوی و. کله پیدا شوی نو بعضی علماء دالی کی 202 ہجری باندې سو کوئی 204 سو کوئی 200 ہجری باندې خو یقیني معلوم نه ده چې دا په څومره سنه کې پیدا شوی و او په 238 هجری کې د 1400 کال په عمر باندې امام مسلم رحمه الله راولګید او هغه د حدیث زده کړې شروع کړل او دا هغه پسې د امام مسلم رحمه الله رحله د علم د زده کړه پسې تاسو څنګه خبر یاد کې کوم عالم چې د هغه رحله سفرونه د علم د زده کړې لپاره ډیرو دا به د په فضیلت باندې دلالت کوي. امام بخاری رحمه الله د سلم ملکونو ته سفر شو او یو زور او یاد د استادانو څومره چې ستا استادان ډیرو دا بستا په شرف باندې دلالت کوي. څومره چې تا ملکونو ته د علم د زده کړې لپاره رحله کړې وي. امام مسلم رحمه الله یو رحله حج د پاره کړې و په 200 هجری کې
چې دا یو ځوان هلک و او په هغې کې دا مخامخ شو د عبدالله ابن مسلمة القعنبي سره په مکه کې او د هغه نه سما د حدیثو وکړله او کله چې دا کوفه باندې راته د احمد ابن یونس نه او نورو کسان د هغې نه هم د حدیثو اورېدل وکړه دویمه رحله پراخه د امام مسلم رحمه الله چې دا د علم د طلب پسې کړې وه دا په 230 هجري کې په هغې کې دا په ډېرو ملکونو باندې ګرځېدلی و او د علم زده کړې کړې وې امام مسلم رحمه الله کومو ملکونو ته سفر کړی و د خراسان کې خدا اوسېده نسابور علاقه کې خدا به ری مقام ته د رحله شوې وه عراق له دا تللی و کوفې ته بصرې ته بغداد ته دارنګه حجاز ته تللی و مکې مدینې ته شام ته د رحله شوې وه مصر ته دا د علم د طلب پسې تللی و امام مسلم رحمه الله چې کله منګه د شاګردانو او د ملګرو هغه صفتونه د په باره کې وګورو او د احوال چې هغه بیان کړی دي حیران بشئ دي د امام مسلم رحمه الله یو شاګرد احمد بن سلمة النسابوري هغه په باره کې فرمایل وی رأيت ابا زرعه وابا حاتم ابو زرعه وابو حاتم رحمه الله مې ولیدل چې هغه با مسلم ابن الحجاج د وخت په مشایخ باندې اوچت ګڼله چې امام مسلم رحمه الله د خپل زمانه په مشایخو کې په حدیث باندې ډېر ښه پوهیږي یقدمان على مشایخ عصرهما في معرفة الحديث دغه وجنه امام مسلم رحمه الله د دې علمیت علم ته معلومیږي چې کله ته د کتابونو وګوري په دې وجه باندې امام مسلم رحمه الله تعالی ډېر علومو کې په حوار کړی و علم الحديث باندې پوهیدا یعنی د حدیث په سیاق د حدیث په سندونو دغه په متونو باندې دغه اختلاف دغه زیادت صحیح او ضعیف جدا کېدل مرفوع موقوف مقطوع یو علم الله د تداور کړو دویم علم الرجال چې دا اساسي علم دی علم الرجال یعنی جرح او تعدیل علم الرجال یعنی چې په دې باندې عام یو محدث صحیح سند او ضعیف پیژندل شي علم الرجال یعنی صحیح پیژندل روات په دې رواتو کې زنانه هم یو خو سړي غالب ذکر دي علم الرجال وي یعنی د راوینو نمونه پیژندل داغي کنیه داغي القاب داغي نسبونه داغي تاریخ داغي وفیات دریم نمبر کې راځي د جرح او تعدیل کې ډېر تکړه چې ضعیف او صحیح دی راولا دارنګه علم الحديث د حدیث مرزونه پیژندل دا علم الله رب العالمین امام مسلم رحم الله ته ورکړی و د امام مسلم رحمه الله ډېر استادان دي چې په دې صحیح کې د څونه روایت نقل کړلي بعض نور د استادان دي چې هغه نه صحیح مسلم کې روایت نه نقل کړي تقریبا علماء 200 استادان د امام مسلم رحمه الله 200 استادان غټ استادان یو څو دي که عبد الله ابن مسلمة القعنبي درد غټ استاد و احمد بن حنبل درد استاد امام احمد بن حنبل اسحاق ابن راوي درد استاد وکا الفقيه والمجتهد والحافظ يحيى بن معين امام الجرح والتعديل ومعرفة الرجال درد استاد يحيى بن معين هغه شخصیت دی چې علماء وايي کوم حدیث يحيى بن معين نه پیژند فليس بحديث حدیث نه دی اسحاق ابن منصوب الكوسج الحافظ درد استاد و 5 نمبر شپږم ابو بکر بن ابي شيبه درد استاد و دارنګم نمبر کې عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي صاحب المسند دا مسند الدارمي والا دا امام مسلم استاد و اتم ابو قريب محمد بن العلاء الحافظ درد استاد و
نهم محمد بن عبد الله بن نمير الحافظ الناقد دار استاذ له. لسم عبد بن حمید صاحب المسند مستری حمیدی چورته وای دار استاذ له. او خاص کر امام بخاری رحمه الله ساده خو سم ګرځیدو غره ډېر وخت سره تیر کړي و. ډېر زده کړې د امام بخاری نه کولې. یو ورځ د امام بخاری مولا ولید نو راولګې ده وای فقبله بین عینیه. امام بخاری د سترګو ترمنځ خپل کو وقال بیا غته ویلې چې دعني حتى اقبل رجليك يا استاذ الاستاذيين ويا سيد المحدثين ويا طبيب الحديث في علله. پریمدا چې خپېدر لخپل کم اې د استادانو استاذه اې د محدثینو سردار اې د حدیثو ډاکټر چې ته په حدیثو کې مهارت لري. بعض خلکو ته الله په حدیثو کې د مهارت ورکړي چې ته هغه ته حدیث وایا ورته دا صحیح دی ځي بار جبه کې چې ډایرکټ بتوي صحیح دی کيو داغه نه تفصیل غواړي هغه د الله په فضل سره درکول شي. بعض خلکو ته الله پاک د علم کې د مهارت ورکړي. امام مسلم رحم الله چې کله د حدیث زده کړې وکړلې دغه استادانو نه نو به دعوت شروع کا د قلم په ذریعہ سره د جبه په ذریعہ سره او ډیرو خلکو داغه علم واغستا. امام مسلم رحم الله ډیر شاګردان دي. مشهور یو څو شاګردان دي. محمد بن عبد الوهاب الفراء درد شاګرد و. ډیر شاګردان یو شاګرد دی. ابو حاتم محمد بن ادریس الرازی درد شاګرد و. ابو بکر محمد بن النضر درد شاګرد و. علي بن الحسين بن الجندي الرازي درد شاګرد و. صالح بن محمد جزره درد شاګرد و. ابو عيسى الترمذي صاحب الجامع دا امام ترمذي دا امام مسلم شاګرد دی. دارنګه ووم نمبر کې ابراهيم بن ابي طالب درد شاګرد و. اتم ابو بکر بن خزیمه دا سید بن خزیمه ولا د شاګرد دی. مکی بن عبدان عبد الرحمن بن ابي حاتم الرازي ابو حاتم الرازي د شاګرد. دارنګه ابو عوانه الاسفرايني صاحب الصحيح دا کوم چې مسند ابي عوانه ورته لیکي دا د شاګرد دی. نو ګور دا شاګردان دلیل د امام مسلم په علم باندې دی چې دا دی اوچت علم والا انسان و. امام مسلم رحمه الله خپل ټول ژوندۍ هغه د دین په زده کړه او د دین په دعوت کې مصروف کړي و. حافظ ابو عبد الله محمد بن يعقوب بن الاخرم هغه فرمایل انما اخرجت نسابور ثلاثه رجال ونسابور دريسري رئيستلو محمد بن يحيى محمد بن مسلم بن الحجاج ابراهيم بن ابي طالب ودې کسان نسابور جې غولي په علم کې کوم وګورو چې ګورم مخکینو امامانو اهل المعرفه والحفظ ائمه الشان د امام مسلم واستاذان روست علماء د څومره صفات د امام مسلم کړی دی. هغه ټول دا ویل چې امام مسلم یو د اوچتې مرتبه والا انسان و. اسحاق الکوسج دا د امام مسلم استاد هغه وی لن نعدم الخير ما ابقاك الله للمسلمين. امام مسلم ترڅو چې تجوان دی موږ د خیر نه محروم نه یو. محمد بن بشار بندار هغه ویل حفاظ الدنيا اربعه د دنیا څلور کسان حافظان د حدیث دي. ابو زرعه پر رای کې دي، امام مسلم په نسابور کې دي، عبد الله الدارمی په سمرقند کې دي، محمد بن اسماعیل البخاری په بخارا کې دي. دا محمد بن عبد الوهاب الفراء چې د امام مسلم استاد دی هغه بل کان من علماء الناس ومن اوعيه العلم. دا د علماونو د علم لوخه و او ما علمته الا خيرا. دغه شاګرد د مبارک وای رأيت ابا زرع و ابا حاتم مکه مونږ ویل ابو زرع او ابو حاتم ویل چې امام مسلم په هغه وخت سره چې کوم مشایخ په هغه باندې اوچته غن په معرفت حدیثو کې. عبد الرحمن بن ابي حاتم د شاګرد وای كتبت عنه بالرأي
ما پرای کې دغه حدیث لیکلی وکانه ثقه من الحفاظ بس قول د حافظانو له معرفه بالحديث دا په حدیث باندې ډېر ښه پوهه ده. مسلم ابن القاسم اندلسي هغه وی ثقه جليل القدر من الائمه. دارنګ ابو يعلى الخليلي وی هو اشهر من ان تذكر فضائله. امام مسلم دومره مشهور دی چې د فضایل ذکر کولو تاجت هم نشته. خطیب بغدادي مشهور امام هغه وی احد الائمه من حفاظ الحديث. امام مسلم یو د امامانو د حدیث حفاظ نه دی. سمعانی وی احد ائمه الدنيا د دنیا د یو د امامانو نه دی، یو د امامانو د دنیا نه دی. ابن اسیر وی احد ائمه الحفاظ یو د حافظانو امامانو نه دی. امام زاهبی د په باره کې فرمایي الامام الكبير الحافظ المجود الحجه الصادقه. امام مسلم صفت کوي چې د صفات واوري د په باره کې چې علماء څومره کړل به ماته د شان مرتبه معلوم شي. دغه خلک چې په بخاری او مسلم باندې اعتراضات کوي، باغی باندې انتقادات کوي، باغی نیوکي کوي، دي غریبانو ته د بخاری او د مسلم شان نه معلومه. د امام مسلم رحم الله کتابونه چې د څومره کتابونه لیکلي دي، یو کتاب دا صحیح مسلم دی، دا غټ کتاب او مفید کتاب او دا غټه صدقه جاریه د امام مسلم رحمه الله پسې او ترغه یو صحیح عالم مفتی محدث نشي ویل چې مسلم نه ویل، بل کتاب د الکنا والاسماء. الکنا والاسماء په نوم باندې د بل کتاب دی. المنفردات والوحدان په نوم باندې بل کتاب دی. الطبقات په نوم د یو کتاب د مخطوطه ده چاپ شوی نه دی. رجال عروه بن زبیر په نوم باندې هغه یو مخطوطه ده. التمیز په نوم باندې د یو کتاب یو ټوکړه دا چاپ شوی ده. بعضی داسې کتابونه د محدثین وایي چې هغه ورک دي او صرف نمونه شته ده. المسند الكبير، دارنګ الجامع الكبير، العلل، الافراد، الاقران، سوالات د احمد بن حنبل، حدیث د عمرو بن شعیب، نور تقریبا داسې ډېر کتابونه دي چې هغه ورک دي، موږ تاسو ته معلوم نه دي. امام مسلم رحمه الله د دې وفات امام مسلم رحمه الله د په نسابور کې وفات شوی د په 201 کې. یو شپته کې دا وفات شوی دی چې تقریبا کې د پاسه 50 کال د عمر و او د دې واقعه د مرګ ډیر ناشنا واقعه وخه. هغه دا ودنه مجلس کې چاته پوښتنه کوي حدیث نو په دا وخت کې د ته یاد نو کو تراغه خپل کتابونو کې هغه حدیث کته او شروشه وګو نو په دې وخت کې وای چا دلا چې کجوري راوړې یو ټوکرای کې او هغه وته ځان خاصه کې خوري دي او شروشه یو کجوري خوړله او په دغه وخت کې کتاب یې کته تر دې چې سبا یې کا ټوکرې ستټوله خوړلې په ځان باندې فویدنه دا غیر وجنه دا بیمار وسته وفاش فرحمه الله تعالى رحمة واسعة ورضي الله عنه. تر دې په دار امام مسلم رحم الله چې مختصر حالات من بیان کړل. ان شاء الله تعالی راتلونکي درسونو کې به من اغراض د کتاب د مسلم او مقاصد د امام مسلم، شرایط د امام مسلم او د تصنیف وجوهات او امتیازات، خصوصات او عادات د امام مسلم رحمه الله په صحیح مسلم کې او بیا داغه نرسته به دا درس کو چې امام مسلم رحمه الله د کتاب مسلم آیا دا مقدمه دا جز د کتاب نه دی او کنه دی. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد صلی الله علیه وسلم. دغه به درس تفصیلی مسلم کې کا کوشش دا کوي چې تاسو په شلو ټکو کې ځان سره یو ټکی راګیر کړئ کنه دام تاسو لا کافی ده. مثلا دومره درس موږ وکړ د امام مسلم شان موږ تاسو ته وکړو د نوم یاد کړئ، د تاریخ پیدایش او وفات او یو څو استادان یو څو شاګردان
او د عالم مذهب د امام مسلم رحم الله مبارک نور متویل چې مونږ دې کې صرف مقدمه وایو. مقدمه د پشمار یو څو پاڼې دي، نو مقدمه دا یو جوړ علم په کې د امام مسلم رحم الله دی، ان شاء الله تاسو به واورئ.